إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. نظر ابن حارث یو کافرو چې قرآن به اورید پیغمبر علیه السلام به لسته نو ده به وی دغسې کتاب خو زه هم جوړولی شم، دا خو د پخوانو خلکو قیسې دي، اوس دغسې قیسه خو زه هم جوړولی شم. خو دې کې د یوسف علیه السلام قیسه ده، د موسی علیه السلام قیسه ده، د ابراهیم علیه السلام قیسه ده. داسې ډېر خلک دا ډرامې جوړوي او لګیایي دا قیسې فرضي جوړولی شي، دغسې فرضي قیسې خو زه هم جوړولی شم. نو الله پاک د هغه جواب کوي چې ګورئ یو سړي وایي ما دومره ټوپ والی دی، هغه بل ورته وایي دا ګز او دا میدان دومره تم وه. نو تاسو خو یو آیات د قرآن پیش نه کړی شو، نو قیسه به څه جوړه کړي او بیا ستاسو به څه فرضي قیسې وي. قرآن چې کومې قیسې بیان کړي او حقیقت دی د حضرت موسی علیه السلام حالات چې څه وو هغه بیان کړي دي، د یوسف علیه السلام قیسه یا دغسې نو دا خو د عبرت دپاره الله بیان کړي دي، د قوم لوط وغیره وغیره د عذابونو ذکر یې کړی دی، دا خو الله پاک حقیقت بیان کړی دی. تاسو که جوړوئ خو څه فرضي قیسې به د لیلا او د مجنون جوړوئ. الله پاک فرمایي چې صرف په خبرو باندې نه کېږي چې په خولې ووایې چې مونږ هم دا کار کولی شو. را میدان ته شې دغسې یو آیات خو جوړ کې، دغسې یو صورت خو جوړ کې، دغسې یو کلام خو راوړی. تاسو دوی نه دی راوړی، چیلنج ورته الله ورکړی دی خو دوی نه دی پیش کړی. په خبرو الله وایي صرف نه کېږي. وإذا تتلى عليهم هر کله چې به اولستی شو په دوی باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه قرآن به ورته بیان کړی شو، قالو نو دوی به وی قد سمعنا مونږ واورېده، دا مونږ واورېده، خو لو نشاء که مونږ وغواړو لقلنا مثل هذا نو مونږ هم ویلی شو په مثل د دې، داسې خو مونږ هم ویلی شو. دا یو سړی یو کار کوي که نه په دې مسله زه ودرېږم نو هر سړي زړه کېږي چې زم جوړې په دې مسله ودرېدی شم، خو دا ګران کار دی. دا چې کله ته تلاوت شروع کړې بیا به ته پته ولګي، بیا به دې خپې رپي. قاري صاحب قرت کوي، خلک وایي جوړ زم دا قرت کولی شم، داسې به زم وکړی شم. نه نه نه، دا ګران کار دی، دا هر څوک نشي کولی. هر فن دپاره خپل خلک بس هغه فن هغه کولی. بل چې سړی لکه دغه ځای کې یو ویلډر لګیا دی ویلډ کوي، نو زه ویم جوړې زم دا کولی شم، څه دي خو ویلډ دی که نه داسې به وکړم. نه که نه، دا زه نشم کولی. هر سړی دغسې کار نشي کولی. لکل فن رجال. نو دا دوی به وي مونږ هم داسې قرآن خو دا خو آسان کار دی، دا به مونږ هم جوړ کړو. الله وایي نشئ جوړولی. ان هذا دوی به وی نه دی دا الا اساطیر الاولین مگر دا قصې د پخوانو خلکو دي. وإذ قالوا اللهم ابو جهل چې کله بدر ته راتلل مقابلې له، نو مکه مکرمه کې بیت الله ته ورلل، غلاف یې ونیوه او لګیا دی اوس خلکو ته دا شو ورکوي چې مونږ په حقه باندې یو. او بیا الله ته وایي داسې اسمان ته سر اوچت که یا الله که مونږ په ناحقه یو نو خدایه ته په مونږ باندې کاڼي راوورې، د اسمان نه را باندې مخکې قومونو باندې د کاڼي راورولی دي، که مونږ په ناحقه خدای په مونږ باندې هم کاڼي راوورې، یا را باندې یو بل عذاب راولي. دا خلک اعتماد کې اغشتل چې یعنی مونږ په حقه یو، مونږ چې مسلمانانو له ورځو، مونږ د بیت الله منجوریان یو، مونږ د حاجیانو خدمت کوو، مونږ هغوی له چای روټۍ ورکوو، مونږ په حقه باندې یو. دا مسلمانانو خپل زوړ دین پرېښی، دا په ناحقه باندې دي. نو الله پاک دې ځای کې دې دوه آیاتونو کې فرمایي چې د عذاب قابل یې، دا نه چې عذاب د باندې نشم دروستی یا نه راولم، نه د عذاب قابل یې. خو دوه وجې دي چې عذاب د باندې نه راولم. یو خدا ده ای پیغمبره ته په دوی کې موجود یې، نو چې ته په دې ځمکه باندې یې نو ستا په دې امت باندې زه اجتماعي عذاب نه راولم لکه څنګه چې به مې مخکې قومونه غرق کول. نه بس یار ای پیغمبر دا دوی بچ ګرځي، دا ستا د برکته بچ ګرځي. او دویم دا ده ای پیغمبر دوی کې نیکان خلق دي، دا مسلمانان
یا خو دوی دي د الله ذکر کوي لګیا دي. وګوره دا کافر که بچ دي د الله د عذاب نه او خدای په عذاب نه راولي، دا زمونږ د برکته چې کلمه ګو په دې مقدس مکه موجود دي. یا دا ده چې په دې کافرو کې بعضې خلک دي لکه دوی چې به طواف کو نو غفرانکه 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 دا چغې به یې والي. نو چې اوس د الله نوم اخلي او د الله نه مغفرت غواړي، اگر چې ته کافر خدای درته مغفرت نه کوي، خو دومره ده چې په خولې خو به یې د الله نوم وکړه. نو الله وایي چې اوس دوی دومره زما نوم اخلي، خیر دی ځکه کافرم دی، آخرت کې به ورسره ګورم، خو په دې دنیا کې روټۍ پې نه بندوم، اوبه پې نه بندوم، هوا پې نه بندوم، عذاب پې نه راولم. دا د دې بدله ده چې وله ورکوم. نو دا دوی ذکر و اذکار کوي، د هغې د برکته بچ ګرځي. دا کافر چې څومره دي نو یقیني یو خو دغه ده چې د پیغمبر علیه السلام امتیان خو دي، بل دا ده چې دا د نیکۍ کارونه کوي که نه، د خیر ښېګړې کارونه کوي. دا انجیوز چې دي دا د کافرو په امداد باندې چلیږي، نو پیسې خرچ کوي، لګیا دي او د انسانیت خدمت کوي څه ناسه. نو دا خدای پاک دغې ته ګوري چې زه دا لږه دنیا ده دا به وله ورکوم، ژوند دې تیر کي. آخرت کې بیا رانیسم، کلمې نه ده ویلي، هلته به وله عذاب ورکوم، خو دې دنیا کې دا څو ورځې تیرې کي. وإذ قالو په هغه وخت کې چې اووي دوی اللهم د ابو جهل او نورو کافرو چې کله بدر ته راتلل، اللهم ای خدایا ان کان هذا هو الحق، که چرته وي دا دین حق من عندک ستا د طرف نه، نو فامطر علینا حجارة پس را اوورې په مونږ باندې کاڼي من السماء د اسمان نه، او ائتنا او یا راتلو کې مونږ ته بعذاب علیم په عذاب درناک سره. خدای بل عذاب را باندې راولي. الله پاک فرمای وما کان الله ندی خدای پاک لیعذبهم چې عذاب ورکی دوی ته ای پیغمبره وانت فیهم او ته په دوی کې، چې ته په دوی کې موجود یې نو زه دوی له عذاب نه ورکوم. وما کان الله او ندی خدای پاک معذبهم عذاب ورکون کې دوی لره وهم یستغفرون چې دوی بخنه غواړي د الله نه، چې تر کومې پورې دوی د الله نه بخنه غواړي او استغفار وایي، بیت الله نه تاویږي، غفرانکه چغې وایي، نو زه دوی له عذاب نه ورکوم. نو دا دوه څیزونه دا رکاوټ دی چې دوی له الله وایي زه عذاب نه ورکوم. واذا تتلى عليهم هر کله چې اولستی شي په دوی باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه، قالو وایي دوی قد سمعنا مونږ واورېد، دا قرآن مونږ واورېد، لو نشاء که زمونږ خوښه شي لقلنا مثل هذا مونږ هم دغسې ویلی شو، ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر قیسې د پخوانو خلکو دي. وإذ قالوا پاغه وخت چې اوې د کافرو اللهم ای خدای ان کان هذا هو الحق، که چرته وي دا دین حق من عندک ستا د طرف نه، نو فامطر علینا حجارة راوورې په مونږ باندې کاڼي من السماء د اسمان نه، او ائتنا بعذاب علیم یا راتلو که په یو عذاب درناک سره. وما کان الله نو نه دی الله پاک لیعذبهم چې عذاب ورکی ای پیغمبر دوی ته وانت فیهم او ته په دوی کې. وما کان الله یعنی اجتماعي عذاب پې نه راځي، او نور عذاب خو پې راغی جنگ بدر کې، اوس د عذاب شکل بدل دی. نور خو جنگ بدر میدان ته چې رالل بس الله داسې ذلیل کړل، هغه کاڼي راورېدل خو ډېر کم دي. مسلمانانو په لختو ووال، تورې مو سره نه وي مسلمانانو سره، په لختو باندې ووال او یا کسه ابو جهل سره غټ غټ سرداران دی وله مړه کړل. نو څونه ذلیل شو. یو غټ سړی طاقتور سړی چې چا نه پړق وباسي که نه، خلک وایي زه خو بدماش و که نه خیر دی، زه خو کمزوري غریب سړی یم، خو چې نه د خوارې زوی راپاسي او یا د تکنزلو کی او یا د نه پړق وباسي، نو بیا سړي له غوسه ورځي په هغې باندې چې دا اوس څه شی و چې د ما تکنزل وکړل یا د زما نه پړق وویسته، نو په هغې سړی ډېر خفه کېږي. نو مسلمانان خو ډېر کمزوري وو که نه، توره م ورسره نه وه، اس ورسره نو، اسلحه نشته، په لختو باندې او په هغه باندې په ماتو تورو باندې دا نه لوی طاقت سره جنګېدل او درې چنده هغوی زیات، او بیا هم شکست وخوړه. نو عذاب نور څه ته وایي؟ عذاب دقې ته وایي که نه. وما لهم او څه شوي دی د دوی دپاره الله یعذبهم الله. وما کان الله او نه دی خدای پاک لیعذبهم ای پیغمبره چې دوی ته عذاب ورکي وانت فیهم او ته په دوی کې. وما کان الله نه دی الله پاک معذبهم عذاب ورکون کې دوی ته وهم یستغفرون چې دوی د الله نه بخنه غواړي، نه دوی له عذاب نه ورکو. صدق الله العظیم. اللهم صل علی